د پاکستان طالب په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د تلې یا میزان 19 چې د اکتوبر میاشتې 11 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر کابل د پاکستان وروستی هوایي برید ناکام و. زلمی خلیلزاد ویلي پر کابل د پاکستان وروستی هوایي برید چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان مشر یې په نښه کړی ناکام ثبت شوی دی. ټول دوکانونه د عام ولس دوکانونه دي، نه ټي ټي پي والا شته، نه ټي ټي پي والا د کاپړي دوکانونه دي، دا دوکانونه دي څوک ګدامونه دي، څوک رختي دوکانونه دي. پاکستان په پکتیکا کې پر ملکی سیمو بمبار کړای. د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار لامل ملکی هټۍ ویجاړې شوې دي. او لور بند وروسته خپلو مینو ته د فلسطینیانو ستنېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پر کابل د پاکستان وروستی هوایي برید چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر یې په نښه کړی دی ناکام ثبت شوی دی. خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه څوک چې پاکستان د خپل د برید موخه بله په کابل کې موجود نه و. نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د پوځي بریدونو پر ځای د ډیپلوماسۍ له لارې د ټي ټي پي له ډلې سره د خبرو اوربند هڅې وکړي. خلیلزاد زیاته کړې که د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان اوس هم په واک کې وای ښایي د ټي ټي پي له ډلې سره شخړه وختي حل شوې وای. خو نوموړي په ورته مهال کې څرګنده کړې چې د ده په ان پاکستان به د ډیپلوماسۍ پر لور ګام وانخلي. ښایي د هیواد کې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي. د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار لامل ملکی هټۍ ویجاړې شوې دي. تېره شپه د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ بازار پر ملکی سیمو بمبار شوی چې په پایله کې ګڼ شمېر هټۍ له منځه تللي دي. د سیمه ییزو سرچینو پر وینا په پیښه کې ځاني تلفات نه دي رامنځته شوي، خو د مالي زیان اندازه ډېره لوړه ده. د ځایي خلکو په خبره په دې بمبار کې یو شمېر هټۍ په بشپړه ډول ویجاړ شوي او سلګونه نور زیانمنې شوي دي. د برمل اوسیدونکي وایي بمبار د ملکي سیمې په منځ کې ترسره شوی او په سیمه کې هیڅ ډول پوځي موخې شتون نه درلود. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار د ملکي زیانونو لامل شو. د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ بازار د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې تېره شپه د پاکستاني جیټ الوتکو لخوا د یاد بازار پر ملکي سیمې بمبار ترسره شوی چې په پایله کې ګڼ شمېر هټۍ له منځه تللي دي. 12 نیمه داسې وشوله، ناڅاپه وشوله. په دغه ځای کې غونډې کلي خلک دی. دا چې د کیمیر موجودي په ده کې یو داسې شته چې دغه دی یا کیم دي کنینه خراب شوي دي. دا غونډ د کلي وله خلک دی په ثبوت باندې رسېدلي چې هر څوک په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسېدلي د کلي خلک دی. زه روښانه م د مرغۍ اوسېدونکی یم، پکتیکا ولایت برمل ولسوالي. نندلو دیکان کړله دا دیکانینه شپې په 12 بجې خوبه شو. دا موږ نه پاکستان درونه الوتکه وویشتل، خپل کاروبار وکړه، خپل غا وکړه. دا موږ نه ویشتلي دي، هېڅ کاروبار مخاسي نوره نه وي د موږ بیا جوړ کړي یا غا کړي. تو د تش کاروبار و دغه دا چرګ و ګیس و لیلام وکړه، هر قسم سامان وکړه. دا چرګ غونډه مړه شوي دي. دا غونډه هر شی د منځه تللي دي. تحریک طالبان پاکستان شاید لا میشتره نشته، دا بازور دی، په بازور کې میشتره هیڅوک نشته، نه ټي ټي پي شته نه څوک شته. سرچینه وایي په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي، خو د مالي زیان کچه ډیره لوړه ده. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې لاندې دوکاندارانو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. ایوای و د کونه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو، دغه د 2 کروڑ د افغانۍ نقصان وشو. ناڅاپه راغله دا هغه پیښه وکړه. یو کس ته وښایي چې پی پی پي یا هر څوک دهشتګرد چې کوي د کونې وښایي چې دا د هغه لګېدلی دی، په ثبوت رسېدلي. دا زه په میډیا کې یمونه دا پوښتنه وکړو چې هر کوم ځای ته مې غواړي، که کابل ته مې غواړي، که غزني ته مې غواړي، چې کوم ځای ته مې غواړي، زه په ثبوت ورته رسوم. چا د کون در وښایي کوم جانی نقصان خو به نه وي شوی چې مثال یا زخمیان وي یا شهیدان؟ نه زخمیان څه شی نه دي شوي، خالي دوکانونو ته زیان رسوي. ټول دوکانونه د عام ولس دوکانونه دي، نه ټي ټي پي والا شته، نه ټي ټي پي والا د کاپړي دوکانونه دي، دا دوکانونه دي څوک ګدامونه دي، څوک رختي دوکانونه دي. دا
دا هغه د مثالي والا دکان دی دا د کپړې دکان نه دی چې دا په خاوره لاندې شوی سربیره پر دې شاوخوا 15 هټۍ نیمې ویجاړې شوي او 280 نور دوکانونو ته هم زیان رسیدلی چې دیوالونه او ښیښې ماتې شوي دي ځایي خلک وایي د بمبار ځای په بشپړ ډول ملکي سیمه وه او هلته هیڅ نظامي هدف نه و هندي رسنۍ CNBC نیوز په یو تازه تحلیل کې ویلي چې پاکستان د اسلامي امارت او هند ترمنځ د اړیکو پراخېدل د خپلې ستراتیژۍ لپاره یوه جدي ننګونه ګڼي د دې راپور له مخې دا ارزونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د هند سفر سره هم مهاله شوې ده هغه سفر چې د دواړو لورو ترمنځ د رسمي اړیکو د پراخېدو یو مهم ګام بلل کېږي د بل خوا د همدې سفر پر مهال د کابل او پکتیکا پر سیمو د پاکستان هوایي بریدونه هم ترسره شول د هیواد د دفاع وزارت ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او دای د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بېساري او کرغېړن اقدام بللی دی د اسلامي امارت پر وینا دوی له خپل حریمه دفاع خپل حق بولي او خبرداری ورکوي چې د کړکېچ هر ډول زیاتوالی به د پاکستان د پوځ په غاړه اوسي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي روسیې ته له سفر وروسته هند ته ورسېد او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر SG شنکر سره یې ولیدل او خبرې اترې وکړې په دې غونډه کې دواړو خواو د سیاسي اړیکو پر پیاوړتیا اقتصادي همکارۍ پراخولو او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د سفر پر اسانتیا ټینګار وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان پر حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ټینګار وشو جي شنکر د هیواد په ختیځه برخه کې د زلزلې قربانیانو سره د هند د مرستې اعلان وکړ او خبري ورکړ چې په کابل کې به د هند ماموریت په بشپړ سفارت بدل شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د خپلو رسمي سفرونو په لړ کې له روسیې وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ډاکټر جي شنکر سره وکتل او خبرې یې وکړې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا اقتصادي همکاریو د پراخېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په اړه بحث او نظرونه تبادله کړل د هند د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر جي شنکر په دې ناسته کې د افغانستان پر ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ټینګار وکړ او د هند له لوري د افغانستان ختیځو ولایتونو د وروستیو زلزله ځپلو سره د بشري مرستو یادونه وکړه نوموړي زیاته کړه د هند تخنیکي ماموریت به په کابل کې د بشپړ سفارت کچې ته لوړه شي Excellency, we have a common commitment. هند د افغانستان د پرمختګ او ثبات لپاره ژوره علاقه لري د هند دولت د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ په اړه بشپړ ژمن دی د هند تخنیکي ماموریت به په کابل کې د بشپړ سفارت په کچه ارتقا وکړي نوی ډیلی چمتو دی چې په افغانستان کې 6 نوې پروژې پیل کړي او د نیک نیت په ښکاره کولو سره افغان ولس ته 10 امبولانسونه ډالۍ کړي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وویل افغانستان به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد پر ضد استفاده وشي هغه زیاته کړه افغانستان د هند سره د ښو او مثبتو اړیکو د ټینګېدو غوښتونکی دی افغانستان هند ته د یو نږدې ملګري هیواد په توګه ګوري افغانستان غواړي د هند سره متقابل درناوي په اساس سیاسي اقتصادي او د ولسونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې کړي د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې په سیاسي او تجارتي برخو کې د تعامل میکانیزم رامنځته کړي موږ هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي یا د افغانستان خاوره د نورو خلاف استفاده کړي داعش د منطقې له لویو ستونزو څخه دی او افغانستان له داعش سره د مبارزې په لومړي خط کې قرار درلود چې له نیکه مرغه دغه پدیده اوس له افغانستان څخه د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو د قوي مبارزې له برکته ورکه شوې ده بل لوري ته یو شمېر سیاسي کارپوهان او د چارو شنونکي دا لیدنه د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اسلامي امارت د احتمالي رسمیت پیژندنې پر لور یو مهم گام بودی ای که در سفر رسمی که وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به هندوستان داشته همراه وزیر خارجه کشور ملاقات داشته گام مثبتی هست بر تمام تقابل‌ها
از طریق گفتمان رای حل پیدا میشه. برنامه‌ای که حکومت افغانستان مطرح بحث داشته. ما امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم بر همین محور با افغانستان برنامه داشته باشند، چرا که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه نقش بهتری ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی. تا اکنون نتایج سفر آقای متقی وزیر خارجه موارد اسلامی افغانستان و هیئت همراهشان به کشور هندوستان که بنابر علاقمندی و همچنان ضرورت هر دو کشور ایجاد شده مثبت بوده، پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته، انعکاس خوبی دارن و تعهدات خوبی انجام میشن، تلاش صورت میگیره. امیدواری به این است که در عرصه مساعدت‌های یا روابط اقتصادی و تجارتی و روابط سیاسی و حتی به رسمیت شناختن و بلند بردن سطح سفارت این نتایج خوبی داشته باشند. شنونکي باور لري چې د امیر خان متقي او جي شنکر لیدنه د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د نوي فصل پیل نښه ده چې کولی شي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې د سیمه ییزې همکارۍ او د دوامداره سولې په ټینګېدو کې رغنده ونډه ولوبوي. د ډیپلوماټ ورځپاڼې په یو تازه راپور کې راغلي چې د اروپایي ټولنې له لورې پر اسلامي امارت له بندیزونو سره په روان 2015 کال کې د افغانستان او اروپا ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده. د راپور له مخې د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د افغانستان صادرات اروپا ته 19 میلیونه ډالره او واردات یې له اروپا 143 میلیون ډالرو ته لوړېدلي دي. دا شمیره د تیر کال د ورته مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. په خپاره شوي مطلب کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو له قوله راغلي سره له دې چې د ترانزیتي اسانتیاو سوداګریزو ویزو او د صادراتي معیارونو په برخه کې ستونزه شته، خو د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ سوداګریزې اړیکې په تدریجي ډول پراخیږي. د ډیپلوماټ پر وینا سره له دې پرمختګونو افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی، خو د سوداګرۍ د ودې دا تمایل ښایي چې اروپایي بازارونه د افغاني توکو پر وړاندې پرانیستې پاتې دي. زرګونه بېځایه شوي فلسطینیان د اوربند له پلي کېدو وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د اوربند د پلي کېدو او د جګړې د پای ته رسولو د هوکړې د لومړي پړاو له عملي کېدو وروسته زرګونه بېځایه شوي فلسطینیان د غزې د ورانو شویو سیمو له لارې خپلو پرېښودل شویو مینو ته ستنېږي. د رویټرز د راپور له مخې د خلکو اوږده کتارونه د خپلو اصلي سیمو پر لور روان دي او ډېری کورنۍ د اوږدې محاصرې او جګړې له سختیو وروسته هڅه کوي خپل کورونه او پاتې شتمنۍ ومومي. د راپورونو له مخې دا د اسرایل او حماس ترمنځ دویم اوربند دی چې په تېره څه باندې 2 کلنه جګړه کې رامنځته کیږي. سرچینې وایي د اوربند لومړی پړاو د اسرایلو ځواکونو له شاتګ د بشري مرستو د زیاتېدو د بندیانو د تبادلې لپاره زمینه برابروي. په ورته مهال کې د ملګرو ملتونو چارواکي خبرداری ورکوي چې د غزې ډېری برخې لا هم له سختو انساني کړکېچونو سره مخ دي او د بیا رغونې پروسه به وخت ونیسي. له تاسې خپلو ټولو همکارانو نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.